قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د 2020 میلادي کال دسمبر د میاشتې 14 نیټه او د چهارشنبه ورځ ده. تاسو د آل انډیا رادیو د بارنۍ خبرونو پښتو څانګې ته غواړئ یاست. زه حکمت الله نوریم او تاسو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په فایل کې هم د خبرونو سرټکی. لومړي وزیر مودي وویل حکومت تل د کروندګرو هوساینې ته ژمن دی. هندوستان او انګلستان په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د زیاتولو په اړه د پلاوي په کچه خبره اترې کړې. د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمنشي ولادیمیر نوروف ویلي هند د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټل ایکوسیستم ظرفیت لري. د بنگلاديش لومړی وزیر وایي چې هوډ لري د هغې هڅې مخنیوي وکړي چې مذهب د سیاسي وسلې په توګه کاروي او د ټولنیزو ګډوډیو رامنځته کولو لامل ګرځي. بوکو حرام په شمالي نایجیریا کې د زده کوونکو تښتونې مسولیت په غاړه اخیستی. په هندوستان کې له کووډ-19 څخه د بیا رغېدو کچه 15.12 سلنې ته رسېدلې او د استرالیا او هندوستان ترمنځ د 4 میچونو ټرافي سیریز لومړی ټیسټ لوبه سبا پیل کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. لومړي وزیر نریندر مودي ټینګار وکړ چې مرکزی حکومت تل د کروندګرو هوساینې ته ژمن دی او دوی کروندګرو ته ډاډ ورکوي چې د دوی اندېښنې به حل کړي. د هند لومړي وزیر پرون د ګجرات د کوچ ولسوالۍ په دهردو کې د بیلابیلو پراختیایي پروژو د بنسټ ډبرو د ایښودو وروسته د خبرې وکړې. هغه پروژې چې لومړي وزیر لخوا پرانیستل شوې پکې د اوبو پاکولو فابریکه، د نوي کولو وړ انرژي پارک او د شودو بشپړ پروسس کولو او بسته‌بندۍ کارځای شامل وو. غونډې ته خطاب کې ښاغلي مودي وویل ډیلی ته نږدې بزګران د دسیسې په توګه د کرنیزو اصلاحاتو په اړه ناسم پوهول کیږي. لومړي وزیر د اپوزیسیون ګوندونه د کروندګرو په هڅولو او ناسم پوهولو تورن کړل. هندوستان او انګلستان د سه شنبه په ورځ د سوداګرۍ او سوکالۍ، دفاع او امنیت، اقلیم او روغتیا په ګډون په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره د پلاوي په کچه خبرې وکړې. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډومینګ راب په نوي ډیلی کې د بهرنیو چارو له وزیر اس جے شنکر سره وکتل چې پکې دواړو مشرانو د دوه همکاریو د پراخېدو او د لا زیاتو فعالیتونو او همکاریو د هڅولو لپاره د تګلارو د لارښوونو څرنګوالي په اړه بحث وکړ. ښاغلي جے شنکر وویل دا مهمه ده چې هند او انګلستان خپل همکارۍ پیاوړې کړي ترڅو د کووډ-19 وروسته اقتصادي کړنې کړندۍ کړي. هغه زیاته کړه چې په دې کې د لوی سوداګرۍ او پانګې اچونې هڅول، نوښت ته وده ورکول او د اسانتیاو رامنځته کولو اړخونه شامل دي. وزیر وویل په دې وروستیو کلونو کې په نړیوال سیاست کې لوی بدلونونه راغلي او دواړه هیوادونه په دې باور دي چې د دوی ګټې د اغیزمنې همکارۍ په کارولو سره ترلاسه کېدای شي. دا به نه یوازې زموږ تاریخي اړیکې پیاوړې کړي بلکې نړۍ سره زموږ ګډې ژمنې هم څرګندوي. د شانګهای د همکارۍ سازمان عمومي منشي ولادیمیر نوروف وویل هند د دې وړتیا لري چې په نړۍ کې تر ټولو لوی ډیجیټل ایکوسیستم شي. هغه دا خبره په بیجینګ کې په یو خبري کانفرنس کې د دولت د مشرانو د وروستۍ پای ته رسیدلې شورا پایلو په اړه وکړه. هغه د هندوستان د هغه وړاندیز یادونه هم وکړه چې د نوښت او ابتکار په اړه د ځانګړي کاري ډلې او په دودیزو درملو کې د کاري ډلې جوړول لپاره یې کړی وو. هغه ویل چې د 1 میلیارډ څخه ډیر د ګرځنده ټلیفون پیرودونکو او 600 میلیونه انټرنیټ کاروونکو سره هند د دې وړتیا لري چې په نړۍ کې یو لستر ډیجیټل ایکو سیستم شي. ښاغلي نوروف د نومبر په 13 د شانګهای د همکارۍ د شورا د 19مې غونډې کوربتوب په پار د هند ستاینه وکړه او یادونه یې وکړه چې هندوستان د فعال، مثبت او رغنده رول لوبولو سره د شانګهای همکارۍ سازمان د لا رغنده رول او ودې غوښتونکی دی. لومړي وزیر نریندر مودي د 1901 کال د هند او پاکستان د جګړې د 50مې کلیزې په مراسمو کې نن سهار د ملي جګړې یادښتي پارک کې خپل درناوی وړاندې کړ. په دې مراسمو کې د دفاع وزیر راجنات سنگ د یاد جګړې د لمانځنې په پار د سوارنم ویجی ورش لوګو هم پرانیستله. ویجی دیواس هر کال د دسمبر په 14مه د 1901 کال په جګړه کې د پاکستان پر وړاندې د بریا د نښې په توګه لمانځل کیږي چې د بنگلاديش تر رامنځته کېدو لامل هم شوه. د دفاع وزیر راجنات سنگ نن د ویجی دیوس په یادولو سره د هندي پوځ زړورتیا وستایله. په یو ټویټ کې ښاغلي سنگ وویل سرتیرو د زړورتیا په اړه نوې فصل ولیکلو.
هغه ویل چې د دوی قربانۍ په هندیانو کې الهام بخښونکي دي او ملت به تل ورته درناوی وکړي. لومړی وزیر شیخ حسینه ګوته څنډلې چې حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د مذهب په نوم په هیواد کې ګډوډي رامنځته کړي. د سه شنبه په ورځ په خپل وینا کې د بنگلاديش د فتح ورځ په ویاړ لومړی وزیر حسینه وویل چې د هغې حکومت هوډ لري چې د ټولنیزو ګډوډۍ رامنځته کول لپاره له مذهب څخه د سیاسي وسلې په توګه د هر ډول هڅې مخه ونیسي. هغې وویل د 1991 کال د ماتې خوړونکو ځواکونو یوه برخه د هیواد په سیاسي منظره کې راپورته شوې ده. لومړی وزیر حسینه وویل دوی هڅه کوي عادي مسلمانان ګمراه کړي، ناکراري رامنځته کړي او هیواد بیرته داسې وضعیت ته یوسي لکه 50 کاله دمخه چې و. هغه یادونه وکړه چې بنگلاديش د مسلمانانو، هندوانو، بودایانو او عیسویانو په ګډون د ټولو مذهبونو د قربانیو پر بنسټ خپلواکي ترلاسه کړې ده. د بوکو حرام افراطي ډلې یاغیانو د سه شنبه په ورځ د نایجیریا شمال کاتسینا ایالت کې د ښوونځي څخه د سلګونو هلکانو د تښتولو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو لوی برید و چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو ویره رامنځته کړې ده. د جمعې په شپه په کانکرا کې د ساينس یوې دولتي ښوونځي باندې د وسلوالو بریدګرو لخوا له برید وروسته 313 تنه زده کوونکي لا درکه شول. په داسې حال کې چې یو شمېر نور یې په تېښته بریالي شوي دي. د نایجیریا د ولسمشر محمدو بوهیري ویاند ګاربا شیهو په وینا حکومت او برید کوونکي د هلکانو برخلیک په اړه خبرې کوي. ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هاریس به د جنوري په 20 د متحده ایالاتو پلازمینه کې په یو لړ مراسمو کې لوړه وکړي، خو د دغه پیلیزې غونډې مراسم به د کووډ-19 وبا له امله په پراخه کچه مجازي وي. د مراسمو پلان کولو کمیټې په یوه اعلامیې کې ویلي په مراسمو او عنعنوي پریډ دواړو کې به ګډونوال ډیر کم وي او لسره به بیا غور پرې وشي. کمیټې له خلکو غوښتي چې واشنگټن ته په دې پیلیزه کې د ګډون په موخه لا سفر کولو څخه ډډه وکړي. په تیرو کې به په دې مراسمو کې په سلګونو زره کسانو ګډون کولو. انګلستان منلې چې د انګلستان لومړی وزیر بوریس جانسن به د 2021 کال جنوري میاشت کې د هند د جمهوریت ورځ لمانځنه کې لوړپوړی میلمه وي. د بهرنیو چارو له وزیر ایس جے شنکر سره د خبرو په جریان کې د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ډومینګ راب دا تایید کړه چې لومړي وزیر جانسن راتلونکي میاشت د جمهوریت ورځ په مراسمو کې د هندوستان بلنه د لوړپوړي میلمه په توګه ومنله. په هندوستان کې له کووډ-19 څخه د بیا رغېدو کچه 15.12 سلنې ته رسېدلې. په تیرو 24 ساعتونو کې 4,478 کسان له کووډ-19 څخه روغ شوي دي. د روغتیا وزارت ویلي چې د رغېدلیو کسانو ټول شمیر 9,402,000 ته لوړ شوی ده. د عامه روغتیا سکرټر راجش بوشن ویلي دي چې د هند د پیښو د مړینې کچه په نړۍ کې تر ټولو ټیټه ده. هغه ویل دا مهال د هند د مړینې کچه 1.45 سلنه ده، په داسې حال کې چې په نړیواله کچه دا 2.26 سلنه ده. ښاغلي بوشن وویل چې دولت یو څو اړخیزه میکانیزم رامنځته کړی ترڅو په هیواد کې د کووډ-19 واکسین اړوند کار وڅاري. هغه زیاته کړه چې د دولت 23 وزارتونه او د مرکزی دولت او ایالتونو ریاستونه د واکسین په پلي کېدو کې د مهم رول لوبولو لپاره په ګوته شوي دي. د استرالیا او هندوستان ترمنځ د 4 میچونو ټرافي سیریز لومړی ټیسټ لوبه به سبا اډیلاید اول کې پیل شي او دا به د شپې او ورځې سیالي وي. د استرالیا لوبډله د شپې او ورځې په ټیسټ لوبو کې تر ټولو ښه ریکارډ لري، ځکه چې لدې هیڅ لوبه هم نه ده بایللې چې د ګلابي توپ سره لوبېدلې ده. کرکټ استرالیا د دوشنبه په ورځ دا منلې چې د نیو ساوث ویلز آل راونډر مویسز هنریکس د هندوستان پر وړاندې په لومړي ټیسټ لوبه کې شامل شوی دی. له لومړي ټیسټ لوبې وروسته به د هندوستان کپټان ویرات کوهلی د خپل میرمنې انوشکا شرما سره نږدې پاتې کېدو لپاره هند ته ولاړ شي، ځکه چې دوی د خپل لومړي ماشوم زیږون ته په تمه دي. نو د هغه په نشتون کې اجنکیا هند ټاکل شوی چې د لوبډلې مسؤلیت په غاړه واخلي. د خبرونو په پای کې یو ځل بیا د مهمو وروستیو خبرونو سرټکي واورئ. لومړي وزیر مودي وویل حکومت تل د کروندګرو هوساینې ته ژمن دی.
هندوستان او انګلستان په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د زیاتولو په اړه د پلاوی په کچه خبره اترې کړې. د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمنشي ولادیمیر نوروف ویلي هند د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټل ایکوسیستم ظرفیت لري. د بنگلاديش لومړی وزیر وایي چې هوډ لري د هرې هغې هڅې مخنیوی وکړي چې مذهب د سیاسي وسیلې په توګه کاروي. بوکو حرام په شمالي نایجیریا کې د زده کوونکو تښتونې مسولیت په غاړه اخیستی او د استرالیا او هندوستان ترمنځ د 4 میچونو ټرافي سیریز لومړی ټیسټ لوبه سبا پیل کیږي. د خبرونو پای. پروانو حالاتو یو تبصره. د تبصرې عنوان دی د طالبانو وجل شوی مشر په پاکستان کې د ژوند بیمه اخیستې وه. لیکنه د جاوید اختر او جباړه وینا د هریندر کمار سواتی. پاکستان شاید په نړۍ کې یوازینی داسې هیواد دی چې هیڅ روغ ریکارډ نه لري. په دې هیواد کې داسې نادره پیښې ګورو چې باور کول پرې خورا ګرانه ده. په دې وروستیو کې دا په ډاګه شوه چې د طالبانو ترهګریز مشر په پاکستان کې د ژوند بیمه اخیستې وه. هغه کوم عام ترهګر نه و مګر د طالبانو مشر مولا اختر منصور و چې په 2014 کال کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی و. د مولا اختر منصور دریځ له دې حقیقت څخه معلومیږي چې هغه د طالبانو روحاني مشر مولا محمد عمر له مرګ وروسته د تروریستي سازمان مشر ټاکل شوی و. د مولا منصور د ژوند بیمه پالیسی هغه مهال په ډاګه شوه کله چې په کراچۍ کې د تروریزم پر ضد یوې محکمې د منصور او د هغه د تښتېدلو ملګرو په وړاندې د تروریزم د تمویل د قضیې اوریدنه کوله. هغه نه یوازې د خپل ژوند بیمه کړې وه بلکې هغه د بیمې شرکت ته 300 پاکستانی کلدارې هم ورکړې وې. هغه دغه بیمه د یوې پاکستانی وګړي په توګه اخیستې وه او د دې لپاره په 2015 کال کې هغه ته د پاکستان ملي شناختی کارت ورکړل شوی و. مولا منصور په پاکستان کې د ځمکې او کورونو په ګډون 100 غیر منقول ملکیتونه هم اخیستي وو. په ښکاره ډول د پاکستان د ادارې او په ځانګړي توګه د پاکستان د پوځي تاسیساتو له ملاتړ او مرستې پرته امکان نه درلود او دا ښایي چې څنګه پاکستان نه یوازې په هند بلکې په خپل ګاونډي افغانستان کې هم په ویجاړونکې لوبې کې برخه اخیستې ده. په حقیقت کې هغه په جګړه ځپلي هیواد افغانستان کې د صلح په اړه رښتینی نه دی ځکه چې کچری اسلام آباد د افغان طالبانو ملاتړ نه وی کړی نو ډیر زر به په افغانستان کې د تروریزم ستونزه حل شوې وي. حتی متحده ایالات چې په افغانستان کې د طالبانو کنټرول لپاره پاکستان ته خپل بانکونه خلاص کړي وو په بشپړ ډول خبر دی چې څنګه پاکستان د تروریزم سره د مبارزې په نوم دا ګمراه کوي. یو راپور چې د متحده ایالاتو په کانګرس کې 100 میاشتې وړاندې شوی و کې ویل شوی چې پاکستان د لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعال مګر منفي رول لوبوي. د متحده ایالاتو د کانګرس تحقیقاتي خدماتو یو راپور ویلي چې د پاکستان امنیتي ادارو د افغانستان باغی ډلو او په ځانګړي توګه حقانی شبکه چې د امریکا لخوا ټاکل شوی بارني تروریستي سازمان دی سره اړیکې ساتلې او طالبان په رسمي ډول یو نیمه خپلواکه ډله شوه. CRS په حقیقت کې د مهمو موضوعاتو په اړه د متحده ایالاتو د پارلیمان غړو لپاره راپورونه چمتو کوي ترڅو د دوی لپاره سم پریکړې کول آسانه کړي. د CRS راپور په وینا پاکستان د یو قوي او متحد افغانستان په پرتله بې ثباته او ضعیف افغانستان ته اولویت ورکړي. د یادونې وړ ده چې دلته د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل ژوند لیک کې د تروریستي سازمانونو سره د پاکستان اړیکو په اړه لیکلي او د هند او نړیوالې ټولنې دغه تورونه تایید کړي چې پاکستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای او د روزنې مرکز دی او ډیر ترهګري سازمانونه د پاکستان د پوز او حکومت ملاتړ لري. په افغانستان کې وضعیت ځکه خراب شو چې متحده ایالاتو پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ځان سره متحد کړ. له یوې خوا پاکستانی مشرانو متحده ایالاتو سره همغږي وکړه او له بلې خوا د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړ. شاید د دې یو وجه دا ده چې دوی پاکستان له خوا رامنځته شوي. ممکنه دا هیر نکړل شي چې پروس کال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو لوړپوړي چارواکي دا حقیقت څرګند کړی و چې د پاکستان ISI د طالبانو په ټولو پریکړو کې دخیل وي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي زر تر زره امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي، مګر دا یقیني ده چې که د متحده ایالاتو سرتیري له جګړې ځپلي هیواد څخه ووځي نو هغه لږ څه چې د ترهګرۍ پر وړاندې لاسته راغلي دي له لاسه بلاړ شي. شاید همدا لامل دی چې د متحده ایالاتو مشران له افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو سره موافق نه دي، په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو نورو متحدینو هم په ښکاره ډول په دې هکله خپلې اندېښنې څرګندې کړي. اوس څرګنده شوه چې پاکستان تل په افغانستان کې منفي رول لوبولی دی. هغه د تروریزم پر ضد د اقداماتو په نوم یوه خطرناکه لوبه کوله، او اوس چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د صلح معاملې ګړندۍ شوي، پاکستان هم خپل منفي فعالیتونه ګړندۍ کړي دي. پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې د 2 لسیزو جګړې وروسته د افغانستان خلک د هوساینې ساه واخلي، او تر څو چې طالبان د پاکستان ملاتړ لري، په افغانستان کې دوامداره او تلپاتې صلح ناممکنه ده.